دا جرګ پښتون دا لخ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یا سر شایم او دا وخت تاسو د کنډو نیوز نه ویډیو ګورئ. قدرمندو نن بس تاسو ته په فیسبوک کې هغه طریقه در وښیم، یعنې د هغې په مدد سره بس تاسو فیسبوک آی ډي هېڅکله څوک نه بلاک کولی شي او نه به یې د پروفایل تصویر کاپي کولی شي. نو ډېر ښایسته طریقه ده. نو تاسو په خپل فیسبوک کې دغه طریقه وکړئ، نو بیا بس تاسو آی ډي هېڅکله څوک نشي بلاک کولی، یعنې څوک به یې پروفایل تصویر هم نشي کاپي کولی. نو که زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو کنډو نیوز سبسکرایب کړئ. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. ها دوستانو، ټول نه مخکې به تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک اوپن کړئ. کله چې تاسو فیسبوک اوپن کړئ نو په دې به تاسو کلیک وکړئ. نو دلته به تاسو خپله آی ډي په فیسبوک به تاسو ته کله خلاص شي نو تاسو په دې سیټ کې 3 ډاټس دي، په دې به تاسو کلیک وکړئ. نو بیا به په پروفایل تصویر باندې کلیک وکړئ. ها دوستانو، تاسو دلته کتلی شئ چې په دې ځای کې ترن آن نشته دی. نو زه به تاسو لاول په دې پروفایل تصویر باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دلته تاسو ته ډېر شی آپشن راوړي. نو تاسو په دې ټرن آن پروفایل پکچر ګارډ په دې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړو نو بیا به تاسو په دې نیسټ باندې کلیک وکړئ. کله په نیسټ کلیک وکړو تاسو کتلی شئ دلته ټرن آن شو. نو بیا به تاسو په دې سیو باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سیو باندې کلیک وکړو نو تاسو کتلی شئ اوس دلته ټرن ګارډ آن شو. نو اوس زه په دې پروفایل تصویر باندې کلیک کوم. که تاسو د سکرین شاټ هم وباسئ نو دې پروفایل نه به سکرین شاټ نه وځي. نو ستاسو آی ډي ښه محفوظه شوه. دلته به تاسو راشئ دغه خپل پروفایل تصویر به تاسو به تاسو دلته وګورئ او د هغې نه به سکرین شاټ وباسئ نو هغه به دې نه وځي. نو ویډیو خوښ شي ویډیو لایک کړئ، کنډو نیوز سبسکرایب کړئ. اوس ماله راکړئ یا سرشاله اجازت ده.